السلام علیکم. د اسماعیل هانیه نه بعد د اسرائیل په هټ لیست کې په ټارګټ لیست کې رجب طیب اردوغان دی د ترکی صدر. څنګه ګوره د اسرائیل اوس لندن په 24 غنټو کې په دوه اهم ترین ځایونو او په دوه اهم ترین شخصیاتو باندې حمله وکړلې. یو د لبنان په دارالخلافه باندې په دارالخلافه حمله کول د جنگ اعلان دی. بالکل د لبنان په دارالخلافه په بیروت کې حمله وکړه او الته کې د حزب الله یو مین کمانډر فؤاد شکر وشتو او په اق ورځ باندې بیا بل حمله په ایران کې د ایران په دارالخلافه تهران کې د نو کړه او الته د یو اهم تنظیم حماس یو اهم شخصیت پولیټیکل چیف اسماعیل هانیه هغه وشتو د دوه په هغه ځای کې ټارګټ کړو. د هغه نه بعد اوس د دوی په ټارګټ لیست کې رجب طیب اردوغان هم پروت دی. رجب طیب اردوغان د دوی په ټارګټ لیست کې څنګه پروت دی ګوره د رجب طیب اردوغان د حالات د غزا د جنگ نه بعد د اسرائیل سره د تعلقات خ کافي خراب شو، خ کافي ټینشنز پیدا شو، یو بل ته سخت جملې ویل، یو بل ته رد بد ویل. په ښکارا باندې رجب طیب اردوغان نتنیاهو ته ټیرریست ویل او کل عام او ته ټیرریست دهشتګرد ویل. اوس د ملک صدر چې د خبرې کوي نو هغه ډیر زیات اهمیت لري. اوس ګوره دی خو د دې خپل خولي خبره د ټایمز اف اسرائیل چې د ترکی صدر اردوغان مونږ لا وارنینګ راکو د سشي وارنینګ راکو چې زه په تا باندې حمله کولی شم، اوپن تھریټ راکو چې زه به اسرائیل انویټ کوم، په اسرائیل باندې به حمله کوم د غزا د جنگ د لاسه. اوس د دې مثال وي هغه څه ورکوي، هغه د دې مثال ورکو د ترکی د صدر مثال ورکو چې څنګه په ناګورنو کاراباخ کې مونږ کړو او څنګه په لیبیا کې کړو. اق شانت کې د اسرائیل سره زه کولی شم په اسرائیل په معاملې کې د انټروین کېدای شم، په اسرائیل حمله کولی شم، اسرائیل قبضه کولی شم. زما د قسمت کار دی. ګوره زه تعلق په ناګورنو کاراباخ باندې پوهه کوم نو ته په دې خبره باندې پوهه شي. د ناګورنو کاراباخ یو پر تاسو ته ما باس کړم د آذربایجان او د ارمینیا په خپل منځ کې د دې علاقې باندې لانجه ده. دا علاقه د ناګورنو کاراباخ آذربایجان وایي چې دا زما علاقه ده او ارمینیا په زور باندې نیولې و. نو دا د ارمینیا سره وخت کافي وخت ورسره و. اوس د آذربایجان او د ارمینیا په منځ کې ترکی چې دا د آذربایجان په طرف باندې و. نو ترکی د ذکر وکړو چې آذربایجان پوره سپورټ کو، میلیټری سپورټ ول ورکو، ډرونز ول ورکړل، پوره داسې مدد ول وکړو چې په زور باندې د ارمینیا نه د علاقه واپس واغسته او آذربایجان له ورکړل چې دا ستا علاقه ستا په کنټرول کې شوله. نو دغه شانت کې ول مثال ورکړل چې څنګه ناګورنو کاراباخ مونږ په زور واغستو، زور زمونږ شته. دغه شانت کې زه د ځینې تنظیمونو مثال کې تور پر حماس شو یا حزب الله شو یا چې نور تاسو سره څوک جنگ جګړه کوي هغه سپورټ کولی شم میلیټری او د پیسو لحاظ سره او ورپکې په خپل مورتلی شم او پتا باندې قبضه کولی شم د غزا د جنگ پترو. نو دغه اوس اسرائیل والوي چې دا رجب طیب اردوغان چې دی نو د موږ باندې حمله کول غواړي. نو واپس ول جواب اسرائیل ورکړل دی. اسرائیل ول جواب ورکړل دی د دوی فارن منسٹر چې تا د عراقي ډیکټیټر صدام حسین یې شو چې څنګه چلم د صدام حسین سره کړی او کنه اق چل به تا سره کو. نو دا اوس کلیرلی دا هغوی په ټارګټ لیست کې رجب طیب اردوغان رالی چې ستا اوس خیر نشته. اوس رجب طیب اردوغان خو صدر دی، دا یو تنظیم چیف خو نه دی او بیا د ترکی صدر دی. نو په هغه باندې داسې اټیک کول لکه څنګه چې په د فؤاد شکر د حزب الله په کمانډر باندې یا د حماس په پولیټیکل چیف اسماعیل هانیه باندې کړو، داسې آسان کار خو نه دی. نو هغه مثال د عراق د صدر د صدام حسین ورکو چې د هغه سره څنګه کار کړی او کنه اق قشن کار بستا سره مو کو. اوس صدام حسین ته یاد دي چې د هغه سره څه چل شوی په 1991 کې نه دی 1991 نور لسته یو نوي کې د عراق د کار کړو چې د تعلقات د اسرائیل سره ډیر زیات ګډوډ شو، ډیر زیات خراب شو. نو د ډایرکټ په اسرائیل باندې اٹیک کړو او سم دړادړ میزایل زی په ورولیو او ویډیوز به تام کتلی په 1991 کې دا په د عراقي صدر صدام حسین ورولیو. نو سم میزایل په 1991 کې په اسرائیل باندې ورول خو اسرائیل ول واپس جواب ورنکو. اسرائیل څه چلو کوټه پر واغستو په قلاره باندې شیشي کې خولو چې تاسو سره بزګورم دیار لسکاله باندې ته قبدل واغستو. دیار لسکاله باندې کله پسند 2003 کې پورا پلان دوی تیار کړی ورله د یهودیانو پلان خو دغه شانت کې لانګ ټرم والا لري پورې سوچ کې. نو په 2003 کې ګوره څه چلو شو. سن 2001 کې 9/11 شو په امریکا کې په بلډینګز باندې اجازونه ورلل او هغه پوره واقع وشو. د هغې نه بعد امریکا وی چې وار ان ټرر د دهشتګردۍ خلاف زه جنګ کوم او دا د پته نه و چې ټول نه غټ دهشتګرد خو یم. نو هغه د کار وکړو چې د هغې په بدله کې رالی چې دا اسامه بن لادن کړی. اسامه بن لادن چونکې په افغانستان کې مولا عمر ولا پناه ورکړی. نو امریکا د هغه ځای نه راپاسېدو او افغانستان ته رالی. دا د سن 2001 خبره ده. بیا د هغې نه فکس 2 کاله بعد دا یو تیوري جوړه شو، یو خبره خوره شوله چې لکه داسې کار دی چې د ټولو نه خطرناک ځای خو اوس عراق دی. He is a danger. مشهور سټیټمنټ د جارج بوش د امریکا د صدر بتا اوریدلې دا به د عراقي صدر صدام حسین په باره کې وی چې هي از ډینجر خطر ده. ولی وی په عراق کې دی ویپنز اف ماس ډیسټرکشن
په شارټکټ کې او په ساده زبان کې کرته وي مطلب دا و چې په عراق کې دی اټم بم او دا اټم بم به په دنیا باندې راځي ځکه دا ډېر زیات خطرناک سړی دی او دنیا به ختمېدی شي تباه کېدی شي لہذا د دنیا د بچ کولو لپاره چونکې موږ خو وارانټیر ورکړو د 2 کال مخکې هم شروع کړی د دهشتګردۍ خلاف دام دهشتګردي د موږ به داسې کار وکړو چې په عراق باندې به حمله وکړو حق په 2003 کې بیا یو اس اے راله امریکا راله او په عراق باندې حمله وکړه او په عراق کې چې کوم هغه جنگ وکړو د هغې نه بعد هغه پوره واقع د بیا څنګه صدام حسین را پیدا کو صدام حسین تښتېدلی و هغې څنګه را پیدا کو ګیرې کو او بیا یې ولې د هغه په خلکو باندې د هغه د ملک په خلکو باندې چې د هغه خلاف و ولې پانسي ورکړله پانسي کو نو کوم پوره پلان یې ورسره وچلو بیا وروسته پته ولګي د ټولو خلکو د ټولې دنیا ته پته ولګي چې ویپنز اف ماس ډسټرکشن نه و دا ټول چل صدام حسین ته ایون تر دې چې د امریکا خپل صدر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل چې ښه پوخیار دی هغه هم په خپله خوله باندې ویلي دي او په خپل یې منلي دي چې دا ټولې خبرې نانسنس وي ویپن اف ماس ډسټرکشن په عراق کې نه و دا خبرې نانسنس وي نو چې نانسنس وي د دې مطلب دا چې دا ټول پلان دوی تیار کړی صدام حسین ته نو د حق صدام حسین مثال دقه د فارن منسټر د صدام حسین مثال د ترکی صدر لور کو چې صدام حسین د نیر د څه چلم وسکړو کته چې زه صدر یم یو د ملک او پوره د پراپر تکړه طاقتور ملک صدر یم د ترکی خو کافي طاقتور هم ده ملټری نه ده دا په خپل ملټری په خپل فوج باندې ډېرې زیاتې پیسې لګوي د دنیا چې ته ملټری سټرینث وګورې که نه اوس 2024 کې مې یو لیست شایع شوی دی هغه ته وګوره په هغې انډکس کې چې د کومو ملکونو فوجونه څومره طاقتور دي نو په هغې کې غالبا ترکی تقریبا چې په 8 نمبر باندې راځي 8 I think so 8 نمبر باندې دی او اسرائیل پکې راځي په 14 نمبر باندې نو مطلب اسرائیل د فوج په لحاظ او د فوجي سټرینث په لحاظ د ترکی نه خدام کافي کمزور او ترکی د سره تقریبا نږدې دی نو طاقتور ملک د خلاف د سره نږدې دی نو چې دا خبره وته کړې ده نو اسرائیل وته په جواب کې ویلي دي چې ته دا مو وایه چې زه طاقتور یم زما سره فوجي سټرینث زیات سیوا دی او زه د یو طاقتور ملک صدر یم دغه شان د طاقتور ملک صدر یو صدام حسین مو دا هغه سره چې کوم کار مونږ کړی دی هغه کار بس تا سره وکړو دا اوس پراپر په یو ټارګټ لیست کې څنګه چې دا نورو اق شانته کې د اسرائیل په ټارګټ لیست کې رجب طیب اردوغان هم لاړې اوس دا حالات الته کې ډیر زیات خرابې کې دي خو وګوره په میډل ایست کې اوس چې د اسماعیل هانیه جنازه کېدل کنه په ایران کې نو په هغه جنازه کې خلکو مرګ بر امریکا دا وګوره بل خلک راوتی دي مرګ بر امریکا مرګ بر اسرائیل چغي خویوالي ور سره پکې دا چغي والی چې د دې اسماعیل هانیه بدل به اوس مونږ اخلو مونږ به د اسرائیل نه د دې بدل اخلو نو هغه خو ته ما پرونه ویلو چې د هغوی خپل سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای ویلي دي چې او مونږ به دا بدل د اسرائیل نه اخلو نو اوس ګوره د دقې د وجې نه د امریکا د طرف نه د طرف نه او د نورم ځینې ملکونو د طرف نه اسرائیل ته ویل کېږي چې ګوره په خوله باندې لاس کېده او دا ونه وی چې دا حمله ما کړې تا ته پته شته اسرائیل له اوسه پورې نه ده منلې ګوره چې اسماعیل هانیه باندې حمله ما کړې باقي ټوله دنیا لګېده چې اسماعیل هانیه دغه شانته کې ویشتلی شو ښه ونه شو مونږ یې کانډم کوو او مذمت کوو څوک څه وایي او څوک څه وایي اسرائیل غږ هم نه دی کړی اسرائیل منل هم نه ده چې دا ما کړې ده اسرائیل ځکه نه مني ځکه چې هغه چا منې کړی دی که فرض که تا دا ومنله چې دا ما کړې ده نو دوی خو اوس څه وایي چې دا اسرائیل کړې مونږ ته بدللي او که دوی ومنله بیا کلیر اعلان جنگ دی نو داسې نه چې په دغه ځای کې حالات دي خراب د حد نه سوا خرابېدو طرف ته روان شي او एकदम دقه لاوه چې کومه جمع شوې ده دا اوچوي او راوځي بار ته او پوره جنگ ته سٹارټ نشي په دې وجه باندې ته وګوره یونایټډ نیشن نه دی ایمرجنسي میټینګ یې کال کړی دی ښه اقوام متحده ایمرجنسي میټینګ کال کړی دی چې یاره دغلته کې دا حالات خرابېږي او په دغه ځای باندې زموږ د ټولو نه اولنۍ توجه په دنیا کې اوس په دغه ځای باندې پکار ده چې دا جنګ ور نور راونه درېږي ګینې وړ وارون هم د یو شهزاده د ایشتلو نه راولاړو یو کس ایشتلی شوی زما وړ وارون باندې لیکچر ریکارډ دی هغه ته وګوره تا ته پته ولګي یو شهزاده ایشتلی شوی جنګ راودرېدو سم مضبوط جنګ راودرېدو دغه شان د یو هټلر راسول وار ټور روانو نو دغه شان د دې حالاتو د وجې نه چرته کې بیا بل عالمي جنگ راونه درېږي او دا ځل که راودرېدو نو ګورې هغه خطرناک هتیار دی چې دنیا په ختمېدو کې د دنیا د ختمېدو نه څوک دنیا بچ کولی بیا نشي نو لهذا ارجنټ میټینګ د دغه د وجې نه یونایټډ نیشن سیکیورټي کونسل کال کړی چې په دغه ځای کې اوس دا معاملات سړول غواړي نو د دې نه تا ته اندازه لګېدلی شي چې دغلته کې حالات دي خراب سونه د دې دپاسه چې کوم د اسرائیل پلار دی امریکا هغه پکې ویلي چې یاره ګوره د اسماعیل هانیه چې دا کم کلینګ وشو که نه نو اوس دې کې دا رسک دی چې دغلته کې به جنګ سټارټ کېږي او امریکا دا جنګ نه غواړي کېدای شي چې دغه ځای ته بیا دغه جنګ د امریکا هم راښکلی شي خو امریکا دا جنګ نه غواړي ته د دې منافقت ته وګوره ښه منافق اعظم دی دا یو اس امریکا وی پبلکلی دا وایي چې زمونږ ګولز زمونږ مقاصد دا دي چې دغلته کې سیز فایر وشي چې بس دا جنګ په دغه ځای کې ختم شي
اوس بلا شي انالیست په دې کې دا موجوده خو ګوره امریکا هم کمزوری دی نو بس هغه اوس هغه شان د جنگ طاقتونه په هغې کې نشته هغه هم وایي چې دا جنگ دغلته کې ودرېږي خو نه دا منافقت دی زه تا ته وایم څنګه ته وګوره مختلف راپورټس وګوره تا ته به دا میلاو شي چې دې اسرائیل د ټولو نه غټه د اسلحې سپورټ او اکونومیک سپورټ چې ځان له په اسلحه والا او دا جنگ په دې غزا کې چې کوم کېږي دا جاري وساته او حماس چې ستا ګول دی چې ختموم هغه ختم کا اچا کړی دی د ټولو نه سیوا دی کړی د ټولو نه سیوا اسلحه والا دره لیږلې ده او د هغې نه علاوه اوسو 4-5 ورځې مخکې د دوی سټیټمنټ دی چې تر څو پورې مونږ اسرائیل له سپورټ ورکولی شو ولا بیا ورکو نو چې ته غواړې چې سیز فایر وشي ته غواړې چې جنگ بند شي سپورټ ولې ورکې مین سوال دی مین کوېسچن د ځان نه وکړه تا ته پته ولګي چې دا دی منافقت کوي ته پې سپورټ بند کړه نن پې سپورټ بند کړه چې ستا سپورټ بند شو د دغه پلار مخکې بیا جنګ نشي بوتلی د ده سره بیا دونه پیسې نشته نه دی دومره اسلحه کریټ کولی شي چې په یو سا باندې د حزب الله سره وجنګېږي د حماس سره وجنګېږي د حوثیو سره وجنګېږي داسې مختلف فرنټس کولاو کې د ترکي غوندې ملک هم ورته لګېږي نو دا بیا پاسېبل نه ده خو دا وله عمدې سپورټ ورکوي او په ښکاره باندې دنیا ته ځان داسې ښکاره کوي چې بس د دهشتګردۍ خلاف خو زه لګیا یم زه غواړم چې دغلته کې جنګ بند شي او لا اوس خو ورېږه د جو بایډن نه بعد که ډونالډ ټرمپ الیکټ شو نو ډونالډ ټرمپ خو بیا ډېر پوخ د اسرائیل ملګری دی هغه تاسو ته ما ویلي چې څنګه پراجیکټ 2025 د په باره کې مې ویلی کېږي او هغه د عیسیانو یو ووټ اخیستل غواړي او پوره یو مذهبي جنګ د هغې نه راودرېدلی شي نو که هغه شو نو امریکا خو بیا نور هم د ده په طرف دی نو دغلته کې په دې وجه باندې که ته وګورې که نه دا څنګه خبرې چې په دغې علاقه کې اوس کېږي په میډل ایسټ کې نو هغه ښکاره کوي داسې د دې خبرو نه تا ته اندازه لیکي چې په دغه ځای کې پوره لاوا جمع شوې ده any time چاودلی شي اخري یو خبره زه تاته وکړم چې په دې کې دا ویل کېږي د اسماعیل هانیه چې په کوم ځای کې شهید کړلی شو په ایران کې دننه نو هلته کې د ایران د صدر اناګوریشن سرمني وه نو د پاکستان د طرف نه ولا پرایم منسټر شهباز شریف نه وتلی څوک تلی فارن منسټر تلی اسحاق ډار نو د دې مطلب دا و چې دوی ته پته وه چې دغلته کې څه حالات خراب دي نو خبره داسې نه ده ولې د انډیا هم پرایم منسټر نریندر مودي نه وتلی او د پاکستان نه خو بیا هم فارن منسټر تلی او د انډیا فارن منسټر هم نه وتلی جی شنکر د انډیا نه څوک تلی خبرې یونین منسټر فار روډ ټرانسپورټ اینډ هایویز نتن ګډکاري چې څوک یا پیژني یا نه پیژني هغې لېږلی خبرې ولې دا دواړه حکومتونه نه دي دوی ډېر زیات د امریکې نه مجبوره دي امریکا صاحب خفه نه شي په دې وجه باندې دوی خپل مین کسان هلته کې د پزشکیان اناګوریشن سرمني ده د هغه اوټ ټیکنګ سرمني نه ولیږلي دوی په دواړو فرنټ باندې تعلقات ښه ساتل غواړي دا دواړه ملکونه دا دواړه حکومتونه د ایران سره هم تعلقات ښه ساتل غواړي او دا هم غواړي چې امریکا رانه خفه نه شي ځکه چې دی خو سړي ته بیا خپک دي داسې خپه ورته ږدي چې په داسې ځای کې به د لکنده وګوري تا ته به هم پته نه لګي چې دی په کوم ځای کې ګیر کړم نو دوی غواړي چې د دواړو سره چونکې زموږ حالات ښیي نو خپل مین کسان هم هلته نه دي لیږلي او د هغوی سره هم تعلق ښه ساتل غواړي نو څوک یې ورله لیږلي دي نو په دې وجه باندې دوی خپل فارن منسټر لیږلی او د یونین منسټر لیږلی اټیک به کېږي او دغه چل به کېږي نو د دې پته چاته د مخکې نه اینو اوس اخري کوېسچن ستاسو نه دی دغه چې د اسرائیل په هر فرنټ باندې جنګ کولاو کړی دی پروا اسرائیل نه کوي چې زه په تهران باندې چې د ایران دارالخلافه دی هلته اټیک کوم په لبنان کې په بیروت چې د لبنان دارالخلافه ده هلته اټیک کوم د چا کمانډرز د چا پولیټیکل چیفس علما هر څه چې کوم بیا لا اوس خو یې پکې دا ویلي چې هغه محمد ضعیف چې دی کم چې د حماس یو تکړه کمانډر و هغه مونږ ایشتی دی هغه اوس د هغوی سټیټمنټ رالی نو دی مکمل په دغه ځای کې دا پروا نه کوي چې جنگ دې سټارټ شي دغلته کې د اور راودرېږي هر څه چې کېږي زما پروا نشته خو چې زما کم ټارګېټس دي هغه به زه ولم نو مسلسل لګیا دی جنگ له پوکې ورکوي جنگ تیزوي ستا په خیال باندې که فرض که په دغه ځای کې دا جنگ مضبوط راودرېدو دا د اسرائیل اخري جنگ ثابتېدی شي چې اسرائیل به ختم شي که نه د عرب دنیا جنگ ثابتېدی شي عرب دنیا به ګیرېږي په اسرائیل کې ستا رای ستا خیال سوی د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه جزاکم الله خیر